سلامونه. امید لرم ټول بخیر. نن زموږ سره درون میلمه ډاکټر ازرنګ لایف شو کې دی او د جرنی باره کې به تاسو کو دا انسان دی چې د نالج نه زه په خپل ډیر زیات امپریس یم. زموږ استادان تیم کافي امپریس دي او د خیبر ګریجویټ بیا په ډیر لږ عمر کې د برتانیې چې کوم امتحان نه دي په ډیر اسانۍ باندې طریقې باندې هغه کلیر کړ. بیا برتانیې تم لاړوال د کې هم څه وخت تیر کول د کې نوکری وکړه واپس راغی. به د دې سره آنلاین ریهاب چې کوم سټروک پیشنټ یې هغه ته سرویسز هم پروواید کوي او ډیر یو تګړه وګړه د سره په غپ شپ لګاو د باره کې بلغه کو. نو د ټول نړۍ په خیراله ازرنګ سي تاسو یو جهان مننه او زمون کتون کې ته خپل بیسیک چې سا ازرنګ سوک ته د کوم ځای سره تعلق ساتي خپل ایجوکیشن باره کې ته لګوي. وعلیکم السلام. پہله خو ډیره مهرباني لقمان فور د انویټیشن اور دا دومره کول انټروډکشن د دې لایک نوم ډیره مهرباني اور نوټ ولتم سلامونه. پہله شروع کوم مخکې خو تاسو ټول ته وایم چې زما فرست لانګویج پښتو نه ده نو مانه څه غلطي وشي نو معافي وکړئ او زه به کوشش کوم چې پښتو کې خو کله به انګلیش یا اردو ته وواړم چې کله زه سټک شم. نو بیسیکلی زیم خو پیښور پیدا شوم دی خو لوی شوم دی خو پیدائش په 1995 کې شوی دی او ټول عمر مې پیښور کې تیر کړی دی. زما مور پلارم ټول عمر پیښور کې تیر کړی دی. بس نو ازرنګ تاسو په خپل کیریئر کې د کیمسی کې تاسو کلوي الته کې تاسو سټډي رجحان څنګه او په ټایم کې تاسو په ذهن کې دا چې زب پوزیشن اخلم زب بهر ته زما زب دلته پاتې کېږم په یو ډاکټر د لپاره دا شزونه څنګه اهمیت څومره لري او تاسو په ذهن کې دا شزونه کله راغلل چې زب بهر ته د جرنی بشورو کوم. نو دا کیمسی والا ایکسپلین کوم نو مخکې خو ضروري ده چې تاسو لګ بیک گراوند وایم کنه چې زه ولې میډیکل ته راغلم. نو زما مطلب چې څنګه کس پیدا شوی نو مور پاک وایي چې په دا کس به ډاکټر جوړیږي نو بس زما مایند کې هم دا او چې دا ډاکټر جوړیږم اور دا زما سوچ کنفرم او چې کله پورې ما اف اس سی په ځما ای لیولز کړی دی کنه یو شی دی خو بس یو انګلیش اکریډیټ دی یو پاکستان کې کېږي نو ای لیولز کې زما ډیر زیات انټرست فزکس کې ډیولپ شوی نو چې څه ټایم انټی ټیسټ ټایم رالو نو ما بس ماشوم نه چې زه نو ورک کوم میډیکل انټی ټیسټ زه فزکس کوم او زه وزم فزکس پروفیسر به جوړیږم او آ ټایم زما دا سوچو خو مور پلاری بس وی خیر ټیسټ ورکا چې اوم شي نو بس نشته خو تا د موږ فزکس کې داخله وو نو انټی ټیسټ مې ورکړو خان والا مې ورکړو کې ام سی والا ورکړم او قدرت خدای دا چويس ماله دوه پاشو دوه کې ایکسپټنس هم وشو نو بس بیا مور پلار ماترالو نو وی چې وګوره دا فزکس کې ساده فیوچر دی او اگر میډیسن ته زینو دا فیوچر دی بیا ډیسیژن و چې کې ام سی اور خان نو بیا کې ام سی کورته نږدې او مور پلار مې ویل چې بس خیر دی خان ته څه دی بس کې ام سی نه وکم. Since the first day till I'd say till 4th year, I hated every minute of medical school. ما ته ډیر بد شو ما به سبق ویل خو it was just بس پاس شم ما به کوشش کول چې ښه نمبر والم خو د ریالټي مانه کېدو نه. I hated medical school. ما هر ورځ به مور سره تلم او چې زدا پرېږدم دا یو ورځ نور نشم تیرول او ایگزامونو کې به زما بس ایوریج نمبر به فرست سیکنډ ایئر کې ایوریج نمبر به تھرد ایئر کې زما ښه پوزیشن راغلو تھرد نو I لحاظ سره بیا کې ام سی ماته وایي ته امریکا ته لاړ شي الکټیو کړه خو فرست ایئر سیکنډ ایئر فورث ایئر زما ایوریج نمبر وي ایون فائنل ایئر کې زما ایوریج نمبر وي once I got to final year کې د میډیکل روټیشن او آی کې چې تاسو نو اوریدلی یا نه خو کې ټی ایچ ډیر مشهور پروفیسر اف میډیسن او ډاکټر همایون هغه ما سره یو دوه کلاسونه غوښتي ما سره سره پورا بیچ سره کلاسونه غوښتي نو زما انټرست ان میډیسن هر ورځ نه ډیولپ شو چې کوم ما سره کلاس واغستو بیا نه پته ما شوقین سبق ویل دا څه بنو ویل چې ایگزام پاس کوم نه کوم نو ایون فائنل ایئر کې زموږ سره سبجیکټس میډیسن پیډز گاینی او دیونورمی گاینی اف زمي سرجری نو آی کې زما ټول فوکس په میډیسن طرف ته پیډز او گاینی او دا چې نو ما صرف دومره ویل چې پاس کېدو او میډیسن ما ایگزام د پاره نه ویل انټرست لپاره ما ویل صفه خبره نو آی ایم ناٹ د ماډل سټوډنټ چې تاسو ماته وایي چې د دې روټین مو فالو کم نو زما به ښه نمبر راځي میډیکل سکول کې زما خو پړه کېدو چې هر ورځ ریزګنیشن ورکوم دوباره را نشم کې ام سی نو صحیح. نو بیا چې کله تاسو کې ام سی نه ګریجویټ شوئ بیا تاسو ایچ ام سی کې ټریننګ هم سٹارټ کو هاوس جاب نه پس نو هغه کې تاسو څه ډیسیژن واغستو چې تاسو به کم فیلډ ته ځئ او هغه ډیسیژن باندې بیا تاسو خوشاله وئ کنه پیمانه وئ په بیا مو څه کوشش کړی دی چې هغه چینج کړئ د چې تاسو کوم ټریننګ حصہ کله شروع شو.
نو ټریننګ خو آی نیو چې ماته میډیسن کول دي چې کله ما زما ډاکټر همایون سره انټراکشن شوی نو بس آینه پس ما ویل چې زه میډیسن کوم فاینل ایئر ایم بي بي اس کې ما ډیسایډ کړو سرجیکل ای ان ټي آی هر څه اف د ټیبل میډیسن کول دي خو چې کله اف سی پی اس 1 چې تاسو ورکې نو میډیسن کې ورکې بیا نه پس ای ټیسټ آی کې به چوز کړئ چې 4 years of general medicine بکای یا 2 years general medicine plus 3 years of specialty بکای نو آی ټایم کې زه ډیر کنفیوز وم حالکه زما انټرست جنرال میډیسن کې و اور ما ډیر خلکو نه ایون کرنٹ پروفیسر چې کوم دی زموږ میډیکل بي وارډ کې او یا ایون زما کې ټي ایچ کې چې کوم پروفیسرانو چې کوم کې ام سی والا ټیچرانو آینه ما ډېر مشورې وکړې هر چا نه مشوره وکړه نو ایوری ون واز لایک چې د فیوچر از سپیشلټي هر څوک چې څوک مریض راځي هغوی ما ته ووایه چې معدې ډاکټر څوک دی مازغو ډاکټر څوک دی نو هغې ته ځي داسې جنرل میډیسن سپیشلیسټ ته څوک نه ځي نو ته سپیشلټي چوز کړه نو بس زه بیا هغې خبرو کې رالم ما سپیشلټي چوز کړو او بیا چې زه میډیسن سٹارټ شو زما ټریننګ فرست 6-7 months تیر شو نو هغه ټایم ما ته ډېر زیات ریګریټ و ما آی تھنک تاسو ته ویلیو او زموږ یو ملګری دی سهیل ته آی ته ما ویلیو دا مې ډېر غلط کار کړی چې ما سپیشلټي چوز کړی زما میډیسن سره ډېر زیات شوق دی او زه وایم چې بس میډیسن کې پاتې شم خو اګین خدای کارونه بس آی سره بیا روټیشن اپ سٹارټ کې ما ډیسیژن اغوستی چې سپیشلټي ته وځم نو آی نه خو بیک آؤټ کېدی نه شم ما ډېر خلکو ته وویل ایون کرنٹ پروفیسر ته وویل زموږ ټریننګ ډایرکټر دی هغې ته ما وویل چې ما شفټ کړه که نه جنرل میډیسن ته نه اټس ناٹ پاسبل سپیشلټي کوې واپس څوک نه راځي نو بس بیا ما ویل ټیک ده بس خدای کارونه بیا سپیشلټي کې چوزینګ آپشن هم چې نیورولوژي مطلب مازغو چې کوم ډاکټر وي ګردو ډاکټر نیفرولوژي سینې پلمونالوژي نو دې کې چوز کولو او زړه والا کارډیولوژي نو بس بیا ما زما ټولو د څلور باندې کې زما انټرست نیورولوژي سره راتلو بس بیا مې نیورولوژي جوائن کو د ایئر جنوري کې ما نیورولوژي جوائن کړی دی الحمدلله اوس پورې هلته یم I wouldn't say I like it as much as medicine for I enjoy it. ګډ صحیح دا راته ووایه زرنګ ستا د ام آر سی پي چې کومه جرنې هغې له به راځو خو د هغې نه مخکې که ته د ملګرو ته دا ووایې چې برطانیې ته چې کوم ډاکټر تلل غواړي نو کمې داسې لارې شته دی چې درې څلور لارې که ستا په ذهن کې چې په دې باندې ډاکټران بهر ته تللی شي نو درې لارې دي درې مین لارې دي چې کوم پاکستان کوالیفاید ډاکټر دی که نه هغه یو کې ته تللی شي درې واړه لارو دپاره دا شی ضروري دی چې تاسو خپل میډیکل کالج ختم کړي پاکستان کې اور یو کال هاوس جاب دی کړي بیا نه پس تاسو سره درې آپشن دي یا خو به ته فلیب ایگزام دی دا یو کې پارت 1 د دو پارت دی پارت 1 پاکستان کې کېږي پارت 2 یو کې کېږي دا بیسیکلی انټری لیول ایگزام دی چې څنګه ته هاوس جاب وکې که نه نو ستا چې کوم هر لیول باندې نالج نو بس آی باندې به تپوسونه کېږي پهله ایگزام ریټن بیا نه بس پریکټیکل ایگزام دا کلیر کړه نو ته به جی ایم سی سره رجسټرډ څنګه زموږ پی ایم ټي سی دی هلته یو کې جی ایم سی دی دا یو لاره ده چې تاسو جی ایم سی سره رجسټر کېدی شئ وداوټ جی ایم سی رجسټریشن ته یو کې پریکټس نشئ کولی نو دا یو لاره شو بل لاره شو چې هلک پوسټ ګریجویټ لیول باندې راځي چې د دې درې پارټ دي چې ورته موږ ایم آر سی پي وایو ممبرشپ اف د رویل کالج اف فزیشنز د دې درې پارټ دي دوه ریټني او یو کلینیکل ایگزام او دا پلیب ایگزام نه کافي ګران دی دا هغې کسانو دپاره یې که نه چې کم پاکستان کې ټریننګ وکړي او بیا وایي چې نه زه اوس هلته یو کې ته ځم خپل نور سکلز ډیولپ کوم نو دا لږ پوسټ ګریجویټ لیول دی دا درې واړه وکړه بیا به ته جی ایم سی ته اپلای کوې نو تا ته به جی ایم سی رجسټریشن ملاو شي او درېیم لاره اوس نن سبا چې کوم د سی پی ایس پي اسکالرشپ پروګرام دی چې ته پاکستان کې ټریننګ پروګرام جوائن کړم 2 years تیر شي او بیا سی پی ایس پي چې کوم زموږ ټریننګ ارګنایز کوي پاکستان کې آی طرف نه سیټونه راځي آی سره افیلیشنز دي یو کې یونیورسټي سره یا هاسپټل سره نو آی ته کسان پکاري دي ورته وایي چې زموږ سره دا کینډیډیټ دي دا تاسو انټرویو کې چې کوم خوښ دي تاسو والے نو دا درېیم لاره دا ده چې کوم باندې هغه ملاوېږي جی ایم سی رجسټریشن ملاوېږي صحیح نو دا ام آر سی پي ستاسو خپله لاره هم وکړه نو زه یم چې دا تاسو لږ تفصیلا ووایئ چې دا لاره څنګه ده دې کې څو قدمونه دي او دې کې تاسو خپل تیاری څنګه وکړو تاسو په څونه ټایم ولګېدو بیا هلته کې د جاب په څه طریقه میلاو شو که دا لږ تفصیلا ووایئ نو دا به زموږ د کتونکو دپاره ریکارډ جوړ شي دي به یې ترې وروسته ایز ا ګایډنس اخیستلی شي ډېر ډاکټران دا ټایم موږ ګوري او هغه په دې تمه دي چې ستا جرني موږ واورېدو او بالکل ولې نه نو زما جرني خو داسې شروع شوی و چې مونږ هاوس جاب مارچ 2021 کې ختم شوی او زموږ ټریننګ سٹارټ کېدو جنوري کې نو دا ما سره یو 9 میاشت وې نو هسې کور ناست وم نو هغه ټایم ما وکړه چې ام آر سی پي 1 سیټ رالو هغې ټایم ما ته پته نه چې ام آر سی پي 1 څه دی 2 څه دی هسې ما وکړه چې ام آر سی پي 1 ډیټس راغلي ما ویل هسې کور ناست دی اف سی پي اس 1 چې کوم زموږ ایگزام دی هسې هم سبق ویلی دی او اوس به انډکشن ټیسټ ته هم سبق وای نو دې له اپلای وکړه نو ام آر سی پي 1 ما داسې ورکړو اوس به تاسو د ډیټیل ورکم چې د ایگزام پریپریشن به څنګه کوئ ام آر سی پي 1
of the 3 exams ټول نه ایزیست exam دی. اگر تاسو فائنل ایئر سبق خویلی او هغه نه پس او جواب د کړی نو 90-95% چانسز تاسو به پاس کې. MCQ एग्जाम دي 2 پیپر 3 غنټه یو پیپر بیا یو مینس کې نیمه غنټه ګیپ بیا نه پس 3 غنټه سیکنډ پیپر ده. تیاری ودا سه ما دا سه کړو چې پاس میډیسن یو آنلاین کوېسچن بانک ملاویږي MRCP1. نو زه خو هر چاته وایم چې آنلاین والا هغه کوي بیکاز هغه کوېسچنز لیټیسټ دي او هغه کې تاسو ته سکورینګ درکې کنه چې دا تا کوېسچن دومره ټیک کړی دی د سبجیکټ کې ټیک کړی دی د کې حالت کړی ستا ویکنس ته هغه کې باندې تاسو ورک کولای شئ. نو 2.5 months لګي چې تا اگر کوېسچن بانک سم وکړي او کوېسچن بانک کولوم طریقې اکثر زمون کسان داسې کوي چې بس کوېسچن ریډ کړو انسر یې وکړي خو ماته لګي بي انسر ته بي انسر اگر کی کې بي انسر ته بس کوېسچن دوباره ورته ریډ نه ور کوي یا سوچ نه کوي. او ضروری دا دی چې تاسو MCQ والا کوېسچن کوي نو تاسو پته یې چې دا بي انسر خو کریکټ دی خو ACDE حالت ولې دي د دې لوجیک هم تاسو معلومات ضرورت دی او هغه ټاپک باندې کې تاسو معلومات پکار دی بیکاز ټاپکس ما راځي سنوي میډیسن خو چینج کیږي نو ما میډیسن د دې شي کې راتاوي کوېسچن جوړيږي نو اگر تاسو بیسکس فندامنټل راځي نو هکې دي شي. MRCP1 خو تاسو 2.5 months کې کولای شئ اگر پاس میډیسن کوېسچن بانک سره ایون 1 کوېسچن بانک کې دینا بیا دینا پس نیکسٹ سټیپ MRCP2 نو ټریننګ مې جوائن کړو جنوري 22 کې اور 4 months بعد ما MRCP2 ور کړو ما زما وایف یې ور کړو. MRCP2 is considerably harder than MRCP1. نو د 4 months سبق پکا ہے کافی ټیکنیکل چیزونه پکې ایمیجینګ هم خای MRI ECG CTs دا چیزونه هم ریډ کړي او د دې جنرال اپروچ از هر چاته هم دا چې د دې دوه کوېسچن بانکس دی پاس میډیسن او پاس ټیسټ او پاس میډیسن سره مسله دا چې ډېر ګران دی پاکستانی سزا سے 50-55,000 روپیز باندې راځي او لکلی زمون د پرنس بک شاپ دی یا اني بک شاپ تلاړ شي نو د دې اولډ ورژنز ملاويږي ټیکسټ فارم کې. زه هر چاته ریکمند کوم چې ته ایگزام ورکای نو پہله ها بکس راواله اور هي کې کوېسچنز وکا اولډ کوېسچن بانک دی خیر دی خو بک نه کوېسچن وکستا کانسپټ ته جوړ شي بیا چې ته ایگزام ته 2-3 میاشت پاتې شي نو آنلاین به پاس ټیسټ والا کوېسچن بانک والے ارزان دی 15-20 ہزار روپے باندې دی نو بس هي کوېسچن اور ایگزام کوېسچن کې دومره فرق نه نو ستا کوېسچن آنسرینګ ابیلیټي ډیولپ شي او اگین دې کې به کوشش کوي چې اگر 5 آپشن دي نو تاسو پته 5-12 کې هر څه تاسو پته دا حالت ولې دا ټیک ولې دا ډېر ضروری دی. او بیا د دې MRCP2 نه یو شپږ میاشت چې اته میاشت پس ما بیا پیسز ورکړو دا تھرد ایگزام چې کم دی او دا یو ټول نه ایکسپنسیو ایگزام دی وانه کې almost double the price دی. MRCP1 or 2 roughly 600 pounds راځي او پیسز بیا 1200 pound راځي نو 1200 pound تاسو اوس نن سبا کې ریټ کې آکه نو 450,000 for a rate راځي نو زه هر چاته وایم چې دا پریمیچور اټیمپټ مو ورکړه and پیسز ډېر ګران ایگزام دی ډېر های لیول کوېسچن ته نه تاسو کې های لیول فزیکل فایندینګز تاسو کې یو خو اگر تا میډیسن ټریننګ سٹارټ کړي اور ډېر خد ټریننګ کړي او وارډ کې د شپې تیر کړي هر کلینیکل فایندینګز کتلی ایگزامینیشنز کړي مریض ته فائدہ هم رسی اور ستا لرنینګ هم کیږي زمام داسې ما ته میډیسن سره ډېر زیات شو کو تاسو هم پته ده موږ نور وارډ فایل کو هم پته ده نو ما به ډېر زیات آیت مریض سره هم هغه کولو اور خپل انټرست سره هم کیسونه مم ویل اور نو د دا لاسه ماته آی تھنک یو انفیر اډوانټیج او چې ځکه آی تم نو زما تیارې دومره وا چې ما آی کوېسچن آنسر کولای شو او unless تا دومره ښه میډیسن بیسي کنه نو آی وډ ناٹ ریکمند چې تاسو پیسز ورکړئ پیسز اگر ورکړئ نو CPS part 2 ایگزام سره ورکوي بیکاز بیا به دوه کور کیږي زما ایڈوایس دا څه اور ریګارډینګ پریپریشن نو پریپریشن خو یو دا چې د وارډ کې ډېر زیات کار کوي اور وارډ سره بیا یو اکیډمي ده لاهور کې فاست پیسز اکیډمي تاسو خیر خپل لینک هم پکې واچوي بیا ګروپ کامنټ سیکشن کې نو 7 to 8 days دیم آی سره یو اکیډمي کې ټیچینګ تاسو دومره څه خاص نشته خو دا دی چې آی سره یو پول اف پیشنټس دي 100 پیشنټس آی کې خپ فایندینګز دي کم ایگزام کیسز دي نو هر راځي نو هغه تاسو ټیچر ایگزامینرز خی نو آی سره تاسو ډېر زیات کلینیکل اکیوپمنټ ډیولپ کیږي. ها صحیح نو دا راته وایي چې دا پیسز چې خلک کله ورکوي تاسو خو ډېر د IMM ایگزام نه مخکې ورکړو کنه نو دې تیارې تاسو نه سونه ټایم واغستل شو او تاسو ته ډیټ څنګه ملو شو ځکه ډېر کسان دا فریاد کوي چې موږ ته ډیټس نه ملاويږي نو لکمان ما خو دې ته هغه نو ویلې ما داسې ډیډیکیټډ ټایم سبق نو ویلې پیسز ته بیکاز تاسو خبره د دې ډیټس نه ملاويږي ډېر زیات ډیمانډ دی او سیټونه ډېر کم دي نو دا به تاسو اپلای کړئ and تاسو به ایمیل راشي چې your application has been rejected because تاسو مخکې ډېر غټ لیست نو ای خلک پریفر کوي بیا
هفته دوه به پاتې شي ایگزام ته، نو یو ګروپ دی د دې پیسز والا، آی تھنک چې څوک هم اپلای کوي آی ته ګروپ معلوم دی، نو آی کې کسان بیا وایي چې زه اوس زما تیارې دومره ښه نه دي، زه پیسې اوس نه ورکول غواړم، زه ډراپ کېږم، زما سیټ نور څوک واخلي. نو هغه ټایم به تاسو به ځان پریپیر ساتئ چې بس ما ته هم داسې راغلی آی تھنک 2 ویکس پاتې و ایگزام ته، او یو کس ویل چې زه نه ورکوم، زما تیارې نشته، یا څه پرسنل ریزن وایي چې زه نه ورکوم، ما ویل بس ما ته راکړه زه یې ورکوم. نو ما داسې څه تیارې نه وکړې پیسې ته، او د دې مطلب دا نه چې تاسو تیارې نه بغیر لاړ شئ، سم تیارې به کوئ، میډیسن وارډ کې به فایندینګز او پیشنټ سره به کوئ، نو بیا صحیح. هغې له به بیا هم راځو، خو دا راته ووایي چې تاسو په امتحان کې څو کسان وئ او بیا پکې څو پاس شو، او هغه نور چې کوم هغې اف سی پی ایس کړی او نه و کړی د هغې څه سټیټس و، تاسو چې کوم نور ملګري وو تاسو سره؟ نو دا ایگزام پر ایگزام 5 کینډیډیټس دي که نه، او ورځ کې 3 سیشنز چلیږي، نو 5 مارنینګ بیچ وي، 5 آفټرنون بیچ وي، او 5 ایونینګ بیچ وي. چې کوم ما سره کسانو ټول هاي میډیسن اف سی پی ایس کړو، څه پکې اسسټنټ پروفیسر ان کارډیولوژي او څه پکې اسسټنټ میډیسن ان اسسټنټ پروفیسر ان میډیسن پیمز نه راغلي لاهور نه. د ما سره چې کوم 15 کسانو، نو هاي کې 3 کسان کنسلټنټس ابوظبي کې، او یو کنسلټنټ او کارډیولوژي کې لاهور کې، او یو زه پکې وم. او زموږ ایگزام کې زموږ چې 15 کسان دي، هاي کې صرف زه پاس شوم، او چې کوم ټوټل ورځ والا 15 کسان والے، نو 2 کسان پاس شوي، یو زه پاس شوم، یو بل جنیوا هم کارډیولوژي کنسلټنټ هم پاس شوی، هم اوس ماته یو کې راته دا سره ماته تاسو کړم. ګډ. ها نو تاسو کله پیسز کلیر شو، بیا تاسو اپلای جاب د پاره څنګه وکړه، چرته مو وکړه، جاب د سمیلا شو څنګه جاب، او بیا چې الته کې مجاب کو نه کو؟ ها نو پیسې چې کلیر کړئ، نو د نیکسټ سټیپ از جی ایم سی رجسٹریشن. جی ایم سی رجسٹریشن لپاره مست شی دی چې تاسو سره آیلټس یا او ای ټي ایگزام کلیئر. زما نیکسټ سټیپ و چې آیلټس یا او ای ټي ورکړه. او ای ټي از کنسیډربلی ایزیر دین آیلټس، خو او ای ټي کې مسله دا چې میاشت کې یو ځل ایگزام کېږي، او آی بوکینګ ډېر زیات اخیستلی شوي، نو تا ته به 2-3 میاشت پس سیټ ملاویږي. آیلټس داسې چې هر هفته کې 2 ځل کېږي. نو ما آیلټس اپلای کړی، آیلټس مې کلیئر کو، بیا مې جی ایم سی رجسٹریشن ته اپلای وکړو. جی ایم سی رجسٹریشن اور دې کې 1.5 منथ لګي، ډاکومنټیشن غواړي، تاسو هاوس جاب سرټیفیکیټ غواړي، څه ډیګریز ویریفای کوي، اسې خو تاسو نه جی ایم سی رجسٹریشن ملاوي کنه، څه پیسې به جمع کوي. نو چې تاسو جی ایم سی رجسٹریشن ملاوي شي 1.5 منथ لګي. بیا نه پس د دې یو آنلاین پورټل دی، ټریک جابز ورته وایي، آی باندې دی جابز ایڈورټایز کیږي. نو ما خو پہله نه ډیسایډ کړو، فائنلی نه پس مې ډیسایډ کړو چې زه به میډیسن علاوه هیڅ شي کې جاب نه کوم. نو ما میډیسن ته بس جابز اپلای سٹارټ کړو. اراوند 40-45 جابز مې اپلای کړو. نو یو جاب ماته نیورولوژي کې، بیکاز زما سی وی نیورولوژي ته جوړ ده کنه، زما ریسرچ نیورولوژي کې دي، زما ټریننګ نیورولوژي کې کېده، زما انټرویو خامخا د نیورولوژي سره ښه کېده. نو یو انټرویو ماته رالو سینټ جورجز هاسپټل نه ټوټینګ کې، آی تھنک ډسمبر اف لاست ایئر کې ماته انټرویو راغلو. نو انټرویو مې ورکړو، او چې انټرویو مې ورکړو نو زه دومره سیټسفاید نه وم، بیکاز قسم تاریخ کې وایي ماته ډېر زیات کینډیډیټس مې بزر درکوه. او بیا یو نیمه غنټه پس ما ته خپل موبایل نمبر باندې فون وکړ. پهله خو زه حیران شوم چې ما ته څوک بهر نه فون کوي، لکه خو مې اوچت کړو بس وایي مونږ تا سلیکټ کړیو، خو if you want no just tell me yes and زه به تاسو سیټ آفر کوم کنه، تاسو به ډاکومنټیشن سٹارټ کوم. نو هغه ټایم ما دومره خاص شو نه کوم، اول بس ټیک دا وای ایکسپټ، او بس بیا ته ډاکومنټیشن سٹارټ شو، اور بیا ویزا کې هم ټایم لګي، پیپر ورک کې بیا تاسو وایي چې هي ریکوایرمنټ چې کنه اوکیپیشنل هیلث ریکوایرمنټ چې تاسو ریفرنسز چیک کوي، چې کوم پروفیسر سره تاسو کار کړی هغه چیک کوي. او بیا اراوند مارچ کې زه اینڈ اف مارچ کې زه الته سینټ جورج هاسپټل ته ان نیورولوژي تللی، خو ایز ا رجسټرار ما خو ما ویل چې زه نوې مطلب نوې هیلث کیر سیستم دی، نو ماته یو سٹارټ لیول جونیئر باندې ورکې 2 میاشت بیا نه پس به رجسټرار والا ریسپانسبلیټیز هغه کوم. نو دے اگریډ، مارچ اینڈ کې زه لاړم، اینڈ اوس نن یو آی تھنک 2 هفتو پس ما ریزگنیشن ورکړو، بس بیا واپس رالم. آی نو تاسو په دې باره کې تاسو کوئ. نو ډېر خلک به دې پته مې چې ازرنګ ولې واپس راغلی دی، د برتانیې ژوند یې خوښ نه شو، که سیستم یې خوښ نه شو، که بل څه وجه وه؟ یاره هر چا خپل پرسنل ریزن دي. سیستم خو ته ښه دی، دې کې شک نشته، ویل ډیولپډ نیشن دی، خلک ښه دي، انفراسټرکچر ډیولپډ دی. خو فیملی ریزنز زما وایف دی خو یوازې وه، زما 2 وړوکې ماشومان دي، نو هغې یوازې نه شو هینډل کولی، زما پیرنټس هم زما ضرورت و. او ما هلته دا نوټ کو چې ټیک د ستا خپل لایف به جوړ شي، خو بیا ستا فیوچر جنریشنز ته هم کتل پکار دي که نه. زما اوس 2 وړوکې ډاټرز دي، نو هغه به هم لویږي. نو آی وازنټ کمفرټیبل چې هغې مطلب هغې ویسټرن کلچر دی، زه نه وایم چې حالت دی یا ټیک دی، خو هغې خپل کلچر، نو هغې کلچر کې ته لویږي، نو بیا ماشومان هم هغې شان کې په شان دي کېږي. اور آی ډو ناٹ وانټ دیټ. هر چا خپل پریفرنس وي. دا دی چې فاینانشلي ښه وي،
Oh, I don't know if I should tell you my salary. Starting salary alta usually come junior doctors large 3,000 to 3,500 pounds mianski starting salary. अब year on year increase की no 3,500 pounds के स्टा डेढ़ खा गुजारे की तब अच्छा वाले dependent नहीं. صحیح د کچا کوېشن کولای او په اخر کې مونږه انسر کو او زه دا اورال لرم چې دا غي د هیلث سیستم او دا هیلث سیستم پاکستان چې یو هاسپټل کې تا کار کړی ولته کې په دې کې څه فرق دی د اډمنستریشن لیول باندې د ټیچینګ لیول باندې د پیشنټ کیر حواله سره او بیا چې کوم دای فاینانشل دغه دي چې آل د کې ګران دي کدلته ګران دي الته ارزان دي د دې حواله سره تاسو ایکسپیرینس وشو نو زما خو پاکستان کې گورنمنٹ سیټ اپ کې ها ایکسپیرینس شوی او التم نېشنل هیلث سرویس ته تلم ان ایچ اس چې سو هر څوک پیژني اهم گورنمنٹ سرویس دی نو فاینانشلی خو التم کسان څه پیسې نه ورکړي چې کم هغه دی یو کې سټیزنز دی آی ته هیلث کیر فری نه اور مین فرق چې ما هیلث کیر سیستم کې ان ټرمز اف پیشنٹ کیر وکړو پیشنٹ کیر کې زمونږ راهي کې ډېر زیات زمين اسمان فرق دی دا نه چې الته داسې سم میډیکیشن ملاوي چې کم پاکستان کې نشته او ما میډیکیشن دي چې تاسو شوګر ته کم ګولې خوري پاکستان کې خوري یا یو کې خوري هیڅ فرق نشته او چې څنګه الته مریض ایجوکیشن کې چې مریض راشي پهله ورته ډیزیز باره کې پوي چې دا ستا ډیزیز دی دا دی وجنه او شو د دې دا ریزن دی د دې به اوس داسې علاج کوو بیا ورته فل ډایټ پلان و ملاوي دو فل ایکسرسایز پلان و ملاوي دو هر هفته کې به 2 یا 3 ځل به کس ورته یو زمونږ هیلث کیر سټاف کې به یو اکیوپیشنل تھراپیسټ دی اب هاي کور تتلو هاي کور ته بتلو آینه به تاسو کو چې تا دا فالو کوي لګیا نه کوي لګیا نو سر ریزنز دي مونږ دې کې تاسو هیلپ کولې شو چې تا دا مطلب ته اوس ته وای چې دا میډیکیشن نه خورم اکثر ته تاسو پاکستان کې مریض ته کتلی چې د بلډ پريشر ګولې نه خورم او آینه سو دانه ته پوس کې چې دا ولې نه خوري تا ورته دا وای چې نه دا اخر ونه تاسو د فالج وشي تب کس یې تب آیته نه تاسو ته ولې نه خوري کې دې چې ورته آیته سایډ افیکټ کیږي یا او چې نه زما زړه درزاري کیږي No, there are reasons why people don't take medications. One, so बेवकूफ होना देखा ना चाहे बस मेडिक गोले प्रे दी वना है तो जरूरत ही. No, अलता but there's that education man there part के दो the 3 pillars of life. ची आई बदी दे दा वेल 3 pillars of life. The diet, exercise और sleep. दे वाने बड़े कार के दो. हर चाह दो हम बोलो चे हर पेशेंट बदा काउंसलिंग के दो ची तो डाइट की दाख रहे हैं दा टाइम मानने पर खरे और या भाई सर एडजस्ट के दो मरीज हमेशा माता दा वक्त ने माता दा से प्रकार ने और या प्लान जोड़े दो आई बाने फॉलो अप्स के दो और जो अल्टर नर्सिंग केयर देयर ज्यादा हो मतलब अल्टर नर्स यो पेशेंट से आई नो अल्टर रिसोर्सेज ज्यादा दिखना नो यो पेशेंट हो और ना 3 पेशेंट्स हो यो नर्स हो वो नर्स बता से नो सिर्फ मेडिकेशन को लगो चिसिंग जमू पाकिस्तान के मसला दादा जमू चिकम हॉस्पिटल यो नर्स 40 मरीजान नो आखवा शांत ख्याल नशी साथे का والته स्टाफिंग زیاتو نو هر پیشنټ سره یو نرس وو نو هغه ور سره هر څه ورته کول خوراک بخلې کې هاي ته ور کولو چې څومره هیڅ ضرورت او بو ولا ورونو باتروم تتلو ورتلو هر څه به کولو چې مریض به ویل چې ما اوس زه خپل کور سره ویډیو کال غواړم نو موبایل ورته کنیکټ ورته به کوم اکثر فیمیل پیشنټس وراتلو او ویل چې زما مطلب अब लग डिप्रेस तो कना नो नर्सेस बके नास तो वर्तमान नेल पॉलिश लगोले वर्तमान वक्त जोड़ोले ऑल तो नर्सेस देर ज्यादा कार कोलो मेंटल हेल्थ बांधे फिजिकल हेल्थ बांधे और लग शांति मरीज तो बस के दो कना मरीज बवेल से जमा हमला होगी अब मंड मुंगतरातला जमा मरीज तो हमला वाले होगी अब अपल नर्सेस बमुंग तो पोस्ट कोच दा वाले होगी पेशेंट बदो परवानो नो ऑल द नर्सिंग केयर के देर ज्यादा बाहर नोर हो دا نرس چې دا انسنټیو به ورکولې کدی ته به سیلری ورکول لکه ولې د دومره انټرست راغستو چې مطلب د دومره کیر به ولې کو څنګه به پوسیبل و دا تاسو ډېر ښه کوېشن دی الته اکاونټیبিলিټي دا ایون چې ته ډاکټر یا چې نرس یې کنه هر څوک از اکاونټیبل اور اکاونټیبل دا سیستم جوړ کړی کنه چې اوس یو نرس بل ته اکاونټیبل دی دا څنګه چې اوس ته ایم ډي ایچ ډي د هاسپټل ډایریکټر ته اکاونټیبل دی دا څنګه آی ټی ار جوړ کړی 3 classes of nurses کار کوي نو سپوز یو چیمبر کې شپږ مریضان دي نو هاي کې به د ګراوند لیول د سبسه لوست چې کوم کټګوري اف نرس دی هغه به یو اور سره به یو آینه یو سینیری بیا د ټولو وارډ سره یو تھرد سینیر نرس نو ان کیس مریض ته سم کمپلین کې دو نو هغه پهله به جونیئر نرس ډیل کی اگر انه شي کولې نو بیا به آینه بل اوچت نرس ته بزي آی ته نو نو بیا به ټول سینیر موست نرس هغه نه شو ډیل کولې بیا به موږ تراتلو نو دا چې با اکاونټیبل اوس چې کوم جونیئر موست نرس دی اوس ا پیشنټ اګنور کی نو به ډایرکټ آی سینیئر ته وای او دا به بس جاب نه وو باسي
دا چې زموږ په پاکستان په شان نشي فور لایف ټایم وستا جواب الته هر شپږ میاشت پس په اکاونټیبিলিټي ها کېدو کمپلینز والا ریکارډ به جوړېدو چې د نس باندې دومره کمپلین شوي دي باندې او چې کم باټم 10% کې راتلو ټولو خیر کېدو اټ ډزنټ ماتر چې ته څومره ایکسپیرینس څومره نه ګډ صحیح او زه اکثر آنلاین د مریضان ګورم د افغانستان مریضان یغه یو کې د هغه مونږ ته وایي چې مونږ ته یو کال نه اپوینټمنټ راکړه د ټایم نه راکړي او مریض وایي تکلیف کې د ټایم نه ورکړي نو د دې حواله سره ځکه پاکستان کې خو به تاسو کتلی مریض راشي لس منټه انتظار نه کړي بیا هسپتالي په سر راغسته وي چې زما نمبر لې شو کنه نو ما سره ډیر داسې مریضان دي چې هغه چې نه همیاشته یو کال پس زما له اپوینټمنټ راکړه نو دې سیستم د صحیح حساب دی بالکل همدغه شانته دی چې کم سپیشلیست الته ته ډایرکټ داسې هسپتال ته کلیم نشي الته داسې هیلث کیر سیستم جوړ چې ستا فرست چې ستا سم کمپلینی کنه تب خپل جنرال فزیشن ته وځي الته چې کم زموږ جی پی زی کنه هی ټول ګراوند لیول باندې هی کار کوي بیا اوس ته جی پی تلاړې هاستا مسله نشي حل کولای نو هغه به ته ریفر کوي هغه به ته ریفر کوي چې زستا خېټه مسله ته نو ګاسټرنټرولوژیست تلاړ شه نو هغه ګاسټرنټرولوژیست کا اپاینټمنټ علی کنه آی کم از کم یو کال لګي یو نیم کال لګي بیکاز هغه داسې اوس چې زموږ او پی ډی کې ایچ ام سی کې نو موږ ورځ کې 450 مریضان ګورو یو کس ګوري یا تاسو ایمرجنسي کې چې کار کوي میډیسن والا نو تاسو 1000 پلس پیشنټس کو ایزیلی ګوري ورځ کې آلته یو کنسلټنټ به 15 مریضان نه زیات نه کړو او د دې لاسه بیا ته کېرم خملوي کنه کنسلټنټ مکه نه تاسو نه پورا هیستوري واغه 30-40 منټ به یو مریض سره لګاو نو دیو جن الته بیا چې ته دومره ټایم ورکې یو مریض ته نو خلک لیمیټډ دي کنه بیا والته اپاینټمنټس او دا څنګه چې اوس دا چې کم تاسو یادې کنه چې پیشنټ ته ډېر لیټ اپاینټمنټ دي دا نون ارجنټ پروسیډر اوس چا سم ګال بلاډر ریموو کول خو دا خو ایمرجنسي نه ده کنه نو دی بیا پرایورټایز کوي چې کم پیشنټس ایمرجنسي ده هغه بیا پهلا کتل کیږي هغه بیا زرم کتل کیږي فار ایگزامپل سټروک نه وړو کې یو مینی سټروک چې موږ ورته ټي آی وایو نو چې کوم مریض به جی پی ریفر کول چې ماته لګي ته ټي آی شوی ده this is a neurological emergency now within 24 hours په کتل کېدو ګډ صحیح نه اوس دا راته وایي کنه که څوک چال د کې پیسې لري او داغه د سي ایمرجنسي کنډیشن نه نو هغه ټریټ کېدای شي لکه ګال بلیډر سټون شو یا بل شو پیسې کاغه ورکول غواړي او زه خو تاسو ته هر ډیسکرایب کوم چې کمال ته هی ګورنمنت سیټ اپ دی کنه نېشنل هیلث کیر سروس اگر تاسو وایي چې نه زه اوس نن دا ګال بلیډر او بسل غواړم نو پرایویټ هاسپټل موجود دي هاسپټل او ای بي ایکسپنډیچرز ډیر زیات دي ټیک صحیح دا غن علاوه الته کې چې تاسو د پیشنټ حواله سره د کالته کې کمپلاینس د پیشنټ هم سیوا د ایجوکیشن هم سیوا د خبره منی هم دلته تاسو دا یو ریزن وي چې کې دي چې یاره مونږه صحیح تاسو نه کوو د مریض نه د کمپلاینس کنه چې یاره میډیکیشن ولې نه اخلي چې پیسې نه اخلي نو ستاسو په خیال پدې کې د وطن یا د ډاکټرانو څه کردار دی لکه دا د ډاکټرانو ریسپانسیبিলিټي د مریض نه دومره تاسو کې چې یاره ته دوا نیول نه اخلي او کنه هغه خپل د هیلث حواله سره دومره کنسرن دي او دومره هغه ایجوکیټډ دي چې هغه په خپل باندې انټرست لري نه I think زما opinion دا دی کې د شي حالت او the responsibility lies on the healthcare professional because تاسو ایکسپرټ یا زه ایکسپرټ یم مریض ته څه پته ده او تاسو چې کور کې بجلی والا کار کوي نو تاسو خو انټرست دی کنه چې دا بجلی ز اوس دا اول نه راځي لګیا خو ته خو پوهیږي نه کنه سو کې الکتریشن به راځي تاسو وایي چې دا ته حالت کړي دی او دا چې ټیک کړي بیا به بجلی راځي نو دا شانته چې مریض ته راځي نو اده وجه نه راځي کنه چې ته پته نشته ان پوهیږي even here یا over there it is our responsibility to educate کې پہله خو واورا چې اسه ویل غواړي زموږ کسانو کې even ما پاکستان کې دوا کې دا ډیر زیات هدا چې زم مریض کمپلینز اګنور کوم چې وایي زما معاملہ خوږي ما هر څه معاملہ خوږي دا خو خبره نشه but it's not actually خوږي نو اتا ترالو even چې موږ پیشنټ فنکشنل لیبل کو کنه چې یار کې مریض راشي او چې دا خاصه اکټینګ کوي لګي او هي behind them story چې ولې هدا سي اکټینګ کوي چې ځنه کومه ته نه کوي نو ها سټوري اډرس کولی آی نو زمون ای آر کې پیشنټ ډیر زیات نه مونږ نشو هانډل کولای نو هو بیا اټ از ریسپانسیبিলিټي اف د هیلث کیر پرووایډر چې ایجوکیټ کی او هارت ټریټمنټ پورې ورسي نو الته کې ایمرجنسي څنګه وی لکه الته کې تاسو ایمرجنسي په خپل کتلې وا کنه الته کې او دلته څه ډیفرنس دی په هغه دی ایمرجنسي کې دلته خو تاسو زموږ سره یو ځای ډیوټي نه هم کړی تاسو ته اندازه شته چې څنګه یې ارده والته کې څه حساب نه الته چې کوم مریض مونږ ته راځي کنه الته بم ټول داسه الته بداسه او چې ټول مریضان وراتلو الته یو ټریاج روم هر شانته به یو روم ټول مریضان بالته کېناستو سیټونو بلګیدلیو او یو الته یو یا دوه نرسانو نو نرسز بتلو
वाइटल्स बागस्तो हर मरीज ना शुगर बागस्तो कंप्लेंट्स बावरे तो अगर नर्स ته لګیدو چې this is not serious مری خوږیږي یا دا ده نو اکاس به ویټینګ باندې داس مریضانو زمون ای آر کیو چې from the past 36 hours emergency کې راغلی او اټر یا جنوم نمخ کې نو وته because I نمخ کې emergency نو I get triage د لاسه ډاکټرز باندې لوډ کم څه مطلب دا چې ای به پیشنټ سم اټینډ کول شي الته نرسز triage کو کنه چې دا اوس مریض رالو چیست پین دی ډایابټیک دی اوس نرس پته ولګي دا هارت د هارت اٹیک کیږي now immediately راتلو 10 second wait نو اب ډایرکټ پرایورټایز کېدو په داسې بسو کرالو چې زما مری خوږیږي یا زما سر کې درد دی او triage nurse وکړه ته وایټل دی صحیح دی شوګر یې صحیح ده نون مایګرینز ورته کېږي دا آی نرس ورته ټیک د ویټ وی ویل سی یو دا چې کېدې شي 12 غنټې تیر شوي 16 غنټې تیر شوي مین فرق دا زموږ خو ایمرجنسي کې به ته ولاړې ستا رایټ سایډ باندې هم مریضي لیفټ سایډ باندې هم مریضي فرنٹ باندې هم مریضي اور ورايټي اف کمپلینز وي څوک وایي زما سانه راځي څوک وایي چې زما خېټې کې درد دی څوک وایي ماته دستونه دي نو دا شیزونه به ټول هلته ټریاج روم کې به هینډل کېدو موږ به صرف هغه راتلو چې کم واقعي کې نیډډ اټینشن صحیح د کوېسچن له په اخر کې راځو خو دا راته ووایه چې سی وي خلک دلته اکثر نشي جوړولی ډاکټران اکثر ماته خلک میسج وکړي ما له سی وي جوړه کړه دا کنه یو سی وي چې تاسو جوړول تاسو په خپل جوړه کړو که بل چا باندې دویم که سی وي سره سترونګ کوي نو پای کې کم اسپیکټ شاملول غواړي لکه لیټس سپوز مال ډرایوینګ راځي دا یو سکل دی دا به کې انکلود کول پکار دی کنه ټایپینګ مال راځي دا یو سکل دی او نور پکې څه انکلود کول غواړي څه پکې انکلود کول نه غواړي په سی وي کې چې بهر ته جابز ته اپلای کوي نو چې تاسو چې یو کې د اپلای کې یو ډونټ نیډ ا سی وي آی چې کوم آنلاین پلیټفارم د ټریک جابز آی باندې بس صرف آی کوېسچن لیکلی ته به آنسر لیکي نو یو ډونټ نیډ ا سی وي هاویور سی وي جوړول ډېر ضروري سکل نه اور تاسو خبره ماته ډېر خلک وایي چې زما سی وي دا څه دا څه سره د سوکم نو د موست امپورټنت ثینګ ان سی وي is you need to know what you are applying for and what they are looking for دا میټر نه کوي چې تا دا کړی دی ته 50 ریسرچز دې کړي دي او دومره زیات ورکشاپس دې کړي دي what are they looking for and how do you meet them that is it نو الته یو کې کوم زموږ یو چې کوم ریکروټر هغه ویل چې سی وي کې صرف hardly I spend 3 seconds on a CV 3 to 6 seconds on a CV صرف یو پیج ګورم چې ما سره دومره ټایم نه چې 6 نو آی کې چې ته هایلایټ کې چې ټول ضروري اوس ته چې ډاکټري فار ایگزامپل یو اپلایینګ چې از ا نیورولوجست پوسټ اپلای کوم یو کې نو اس ټایپینګ د سکل اچھا نه د څه فائدہ آی ته ټایپسټ خو نه د پکار کنه نه ایڈورټایزمنت خو ټایپینګ لپاره ور کړی یا اگر آی ته ډرایور نه د پکار کنه ته پکې ډرایوینګ سکل اچھا او نن سبا خو زه ور چاته هم چې چیٹ جی پی ټی زمون د ای آی والا فری هغه خپل ټول ډاټا پکې واچوم چې ما دومره ریسرچ دي زما دا ایکسپیرینس دی او دې جاب ته اپلای کوم لګیا ما ته دا هر شی آرډر کا چې سی وی کې څه واچوم نو هغه ته ودین 10 منټ جواب درکې چې دا شیزونه انکلود نور ما انکلود نو بیا پریکټیس دې چې څومره سی ویز جوړه یا څومره ایگزامپلز ګورې نو ستاسو سره کی او چیٹ جی پی ټی ما کتل ډیر انډر یوټیلایز دی ایون فری دی صرف اکاؤنٹ جوړو کې 10 سیکنډز هم نه لګي صحیح بیا هم کوي ها دا ته ویل چې ریسرچ کیس ریپورت اډیټ د دې شیزونه په ډاکټر د لپاره څومره اهمیت ده او بیا پاکستان کې چې کوم قسم دا پریکټس روان دي چې یاره بلکې یو ځکه کې پیسې ورکوم او کار وشي نو دا زمنګ ته یا د میډیکل ساينسز ته څه فائدہ ورکوي کنه ورکوي تا ته په جاب مندلو کې سهل درکې کنه کوي it depends چې تاسو کوم څه ټایم if you are applying for a clinical job نو تاسو ته at least بهر ملکو کې هي ریسرچ نه غواړي مطلب چې ما انټرویو کولو نو آیکس ما ویل چې ما دا ریسرچ کوم ریکروټر آی نو پابلو نو ویل ما ایته ویل چې ما دا ریسرچ از لایک آی ډونټ کیر ته خو ریسرچینګ پوسټ ریسرچر پوسټ ته نه اپلای کوي لګي کنه یو اپلایینګ فور ا کلینیکل پوسټ نو هی خلک پریفر کوي چې ستا اډیټ شوی اډیټ مطلب دا چې ته هاسپټل کې یو پروسس کتلی چې مریض ته داسې نقصان کیږي لګیا او ما دا سټیپس باغ سوا کریکټ کول دا پر دې ته موږ اډیټ وایو نور هی دا شی ډیر ګوري چې اگر ته کلینیکل پوزیشن ته چې ستا ته کنټینیوسلی ایجوکیټ کوي ځان یا نه فار ایگزامپل تاسو کورسز اټینډ کړي اباؤٹ نیو ډیزیزز یا نیو مینجمنٹ ټیکنیکس یا چې ته کنټینیوسلی ایوالو کېږي لګیا هی دومره ریسرچ باندې فوکس نه ها اگر تاسو پاکستان کې پاتې کېږئ نو دیکھو یوزولی بیکاز کینډیډیټس دومره زیاتی نو ریکروټرز دا کوي چې آپ یا نمبر اف ریسرچز باندې ډیفرنشیټ کوي او تاسو خبره چې خلکو ته وایي چې زه پیسې به ورکم او ما ته به ریسرچ راکړي نو اټ از obviously unethical because تاسو څه کار نه کړی یو ګیوینګ منی I don't know how much دا به تاسو څومره هیلپ کوي فیوچر کې
او اټ لیست تاسو سکلز خو نه ډیولپ کیږي کېدای شي تاسو جاب ملاوم شي اکاس به وایي چې تاسو دومره ریسرچ کړی دی نو د ته جاب ملاوي شي او آی ډونټ نو چې تاسو ته به څومره فائدہ پروزي ان د لانګ رن راځي او تاسو مریضان ته به څومره فائدہ صحیح نو که چا څه کوېسچن یا په کمنټ سیکشن کې کول شي ډاکټر صاحب دا تاسو د میډیکل کانټنټ رائټینګ اکثر ما سره به ډیسکس کوو نو تاسو په دې کې خپل سیلف ایکسپیرینس تا نشته او نور خلک کوم چې ډاکټران لري هغه د دې کې کنټریبیوشن کول شي کني شي او د دې څه فیوچر شته کني شته خاص کر د پیسو حواله سره فاینانشلی نو ما کوم رښتیا خبره ده چې ما پیسو لپاره سٹارټ کړم هاوس جاب کې زما اخرنه 3 میاش پاتې وي او زه یورولوژي ډپارټمنټ کې ونه ما ویل یورولوژي کې ډیوټي نه ډېر ریلیکس نو 3 ورځې په هفته کې چټیاں نه راتلې ما چې کور کې ناستم نو اپ ورک یو ویب سټ د فریلانسینګ نو آی باندې زلان ما اسه خپل پروفایل جوړ کو انګلیش خو راتلو بیکاز ما بیک ګراوند انګلیش او میډیسن ما ویلو نو ما ویل چې زه بس هیلث کانټنټ رائټینګ باندې به کار سٹارټ کوم سٹارټ کې هډر سلو خو ایونچولی چې کووډ ټایم چې څنګه راتلو زموږ حاضر نه بالکل اند ټایم کې کووډ رالو چې کووډ رالو نو ټول خلک پورته لاړو آی دا هیلث کانټنټ ډیمانډ ډیر زیات اوچت رالو نو آی ټایم کې داسې میاش وې چې ما میاش کې الحمدلله ښه ارننګ وکولو $1,500 to $2,000 پر ما کولو او بیا چې څنګه کووډ ختم شو نو ډیمانډ کم شو رفلی $400 to $500 د میاش غټې شي خو آی ډونټ تھنک اٹ از ا لانګ ټرم سکل اور ما خپلم د باندې ټایم ډیر کم کړی دی بیکاز چې څومره تر اے آی راځي لګیا هر ریپلیس کوي لګیا هیلث کیر رائټر صحیح نو یو جهان منل تاسو درته اوس وای چې تاسو آنلاین کنسلټیشن عمر کوی هغه د سټروک ریهاب بارکی وی د هغه مریضان چې هغه په پالج وهلي په کټ پراته وي پاکستان کې داغي سم کیر نه کیږي تاسو هغه ته آنلاین کنسلټیشن ورکوي نو دا سب پروګرام دی په څه طریقه کوي او دا مو د یو کې برتانیې نه راوړی دی که پاکستان نه وځ د کړی دی کله څه کی سره نو ما خو تاسو چې زه خو تللی وم د نیورولوژي ډپارټمنټ وکړم نو زموږ هلته ډېر زیات فوکس آن سټروک مینجمنټ او ما تلو نه مخکې زموږ پاکستان کې سټروک کې 3 میاشتې تېر کړی وې نو ما سره ډېر آیډیل اپورچونټي چې کوم سټروک کېر موږ دغه ورکو چې کوم هلته ملاویږي کوم آی کمپیریزن فولوډ ما ته موقع ملاوه شو نو آی کې ډېر زیات ګیپس دي زموږ سټروک مینجمنټ سه مریض راشي ایمرجنسي ته موږ ورته یو ګولې ولیکو اسپرین ګولې اسکارډ ګولې ملاویږي بس دا والا ته ټیک شي this is not how you manage stroke چې ته پراپر ریهاب وکړې کنه الته داسې کسانو چې سټروک شوی او هارت سټروک شوی وای اوس بالکل نارمل ژوندۍ آی لیف کوي لګا نو سټروک مینجمنټ دا نه چې ته ورته ګولې ورکوه لاټه بیکاز ګولې دا چې کوم میډیکیشن موږ ورکو اټ از اونلی ټو پریونټ انذر سټروک دې سره دې کرنٹ سټروک ریهاب نه کیږي نو دا ما الته ډیر زیات او کته شهي ریهاب پروګرام ډیر خو چې ریهاب پروګرامز کې I focus on diet, exercise, sleep اور دا هر پیشنٹ ته خپل جوړې دو مطلب اوس یو دو مریضان دي دوه 50 year old دي او یو ته لیفت سایډ ویکنس دومره دي چې بالکل لاس نشي خوځولې او یو ته صرف دومره دي چې ته چکر راځي نو د دې به یو شانت ریهاب پروګرام نو چې پتا ته بس یو هر چاته یو پیج ورکې بس دا ایکسرسایز کوي ته ټیک شي آی ته خپل نیډ مطابق به جوړې دو نو آی کې ډیر زیات فرق و اور دا امپلیمنٹ کول هم دومره ګران نه دي صرف ایجوکیشن پرووایډ کول کنه مریض ته او دې لپاره دام ضروري نه ده چې مریض ته کلینیک ته راشي ته خو زه کورت ناشته مریض ماته وایي چې ماته سټروک شوی نه زدا ګولې علم لګیا خو زما امپروومنت نه کیږي نو زه خو ورته کور نم ورته ډایټ پلان جوړول شم آی کور نم هي منټل هیلث چې کوم سر ډیپریشن یا ایشوز دی هانډل کول شم چې کور نم ورته ایکسرسایز پروګرام جوړول شم چې ورځ کې شپږ ځله ایکسرسایز کوي داسې وکړي اور یو دیکھو پاکستان کې ما فزیوتھراپی کې ډیر زیات اوور یوز اف ماشینز کتلې دي تاسو لاړ شئ زموږ فزیوتھراپی ډپارټمنټ هر چاته د ای ایم ایس ماشین لګي او س لیزر شانته د ایس ډیوایسز والته هی دا د نه مني او چې دس از یوزلس دی باندې ډیر کم ریسرچ چې دا کار کوي دا خو اسه شو د پاره ده صحیح ای زیات فوکس آن ایکسرسایز اینڈ سټرنث ټریننګ نو تاسو کوم آنلاین کنسلټیشن ورکوي په دې کې تاسو ډایټ پلان وی نور څه سوي لکه دا یو پیشنټ هغه د 2 کال نه بیډ ریډن دی اته سټروک شوی دی نو تاسو پروګرام کې څه دا لایټ کم ایکسپیکټ ټارګټ کوی چې هغه امپروو نو زمو ټارګټ از ناٹ سمون چې 2 ایئرز نه سټروک شوی دی او هغه بیډ ریډن دی زمو ټارګټ هغه دی چې کوم مریض ته شپږ میاشتې کې سټروک شوی دی بیکاز هغه چانسز اف ریکوری دی او زه تاسو ته وایم چې تا مریض 2 کال نه بیډ کې دی او زه به تاسو داسې پروګرام ورکوم چې دا به 3 میاشتې پس به پاسي اور ګرځي
that is false. دا بالکل هم زما اراده نه ده. زما اراده صرف دا چې کم شپږ میاشتې شوي دي مریض ته آی چانسز دي ریکوري والا. نو آی کې صرف ډایټ پلان نه یوزلی چې کوم میډیکیشن ملاویږي هغه مریض ته ایڈجسټ کولی. آی کې بلډ پریشر کم سټروک کم وجه نه شوي اکثر بلډ پریشر اوچتي شوګر زیاتی یا نور څه وجوهات دي نو هم موږ ټریټ کوو هغه هم کو چې آی ټریټمنټ هم کوو چې کم دوباره ورته سټروک ونه شي. بیا ډایټ پلان سره ایکسرسایز پلان سره چې کم سلیپ راي او بیا هر هفته کې 2 ځل به کم از کم موږ آی سره پرسنلایزډ کال کوای ته چې تاسو پروګرام فالو کوي لګیا نه کوي لګیا نو ولې نه کوي لګیا نور سمونږ درته هیلث کولیشن او دوی موږ سره پینل باندې سایکالوجست او منټل هیلث وال کسانی بیکاز سټروک نه پس کس بالکل एकदम کټ لاړ شي کنه نو هغه ډیپریشن او منټل هیلث ایشوز ډیر زیات کی نو موږ هغه له سره یو کوریج ورکو چې آی ریهاب خی صحیح نو دا تاسو د پاکستان مریضانو ته هم ورکوي او بهر تم کنه صرف پاکستانو ته ورکوي دا چا لپاره دا سرویسز موستلی خو زمون ټول فلحال چې کومه سٹارټ کړو آی تھنک almost 1.5 month شو چې ځالته زمون میجورټي پیشنټس ال د یو کې والا دي آی تھنک اونلی 1 یا 2 پیشنټس پاکستان والے دي زمون میجورټي یو کې والے دي او اگر پاکستان والم سو ریچ اوټ کول غواړي نو تاسو زموږ لینک یا سو پروفایل شیر کړئ نو ایو ریچ اوټ کول جی بالکل زبا د ډاکټر ازرنګ لینک او نمبر او دار سره شیر کوم تاسو هغه سره بیا کانټیکټ کول شي خاص کر هغه مریضان چې هغه ته پالت شوی او هغه دوباره را پاسېدل غواړي هغه خپل ژوند بهتر کول غواړي فزیکلی منټلی تاسو د دې سره رابطه کولای شئ. ډاکټر صاحب دا یو پرسنل پوښتنه ده خو تاسو برین میموري چې کوم دا چې ګورم زم نور ډاکټرانو ته داګه ډیره زیاته سیوا ده موږ په واټ کې په سبق کې پارس کې وکړل کنه نو سټوډنټس هم اکثر زمانه دا پوښتنه کوي چې موږ سبق وایو موږ ته ریټن کیږي نه نو تاسو په خیال باندې تاسو څه ټیکنیک داسې اختیار کړی دي په خپل ژوند کې چې تاسو د سبق ریټن کیږي پوینټس ته یاد وي او دا سټوډنټس څه داسې وکړي تاسو د دماغ ډاکټر هم یې چې د میموري تیز شي. very good point no that's خو زما سره سپیشل ابیلیټی شته نه خو هغه چې تاسو how you learn no one teaches you how to learn in medical school یا in college no دی باندې ډېر زیات ویډیوز دي علي عبدال یو یوټیوبر دی هغه یو پورا سیریز دی on how to learn evidence based learning باندې نو هغه کې 2-3 strategies اوس پرسنلی هم اپلای کوم یو خو دی چې spaced repetition fancy word دی مطلب دا دی چې استاد اور نن سپوز منډه پر استاد یو شی ویل یو ټاپک دی ویلو فار ایگزامپل بلډ پریشر باندې دی ویلو دویم ځل چې تاسو ریوایز کړئ د تاسو چې کوم میموري دی دا within 24 hours ټول زیات به ډیپلیټ کیږي نو ګول هي دای چې within 24 hours تاسو دا یو ځل ریوایز کړئ بیا چې نیکسٹ ټایم ریوایز کړئ تاسو منډه باندې او کو ټیوزډے باندې ریوایز کو نیکسٹ ټایم تاسو وینسډے تھرسډے باندې ریوایز کو ضرورت نشته تاسو ساترډے باندې هم کولای شئ بیا دا چې به دا ډیوریشن ورو زیاته چې دا تاسو لانګ ټرم میموري کې سٹور شي د سپیسډ ریپیټیشن وایي سو ریسرچ هم کولای دی باندې ډیر زیات سټډیز هم شوي دي او دویم د انټر لیوینګ دا ایم آر سی پی ایگزام د پارم ډیر ضروري دی اکثر مونږ چې اوس سبق یو کوېشن بانک کولاو کو نو بس کس کارډیولوژي کوېشن سٹارټ کی 1 to 150 چې څومره کارډیولوژي کوېشن دی ختمې کړي بیا نیکسٹ سبجیکټ ته لاړ شي بیا چې ایگزام ورځ راځي نو کارډیولوژي خو بالکل سٹارټ کړي نو ورنه بیا ایری خو نه چل خبره چې څومره ده زه خو هر چاته ریکمند کوم چې هر ټاپک نه 5 6 کوېشن وایم هر ورځ وایم سو دیٹ هغه بار ریپیټ کیږي صحیح نو دا د سټریټیجیز چې کوم دي دا اغلی ها ټیک نو دا ډاکټر اشفاق پوښتنه کړې دا وایي چې تاسو واپس پاکستان ته رالی نو تاسو په ایچ ام سی کې او کنه بل ځای کې اوس جاب هم جوائن کړل او ما ایچ ام سی نیورولوژي ډپارټمنټ کې ها صحیح او ډاکټر صاحب دا راته وایي چې تاسو فیوچر پلانینګ چې کوم دی هغه اوس د کیریئر باره کې حواله سره سړي تاسو بدل ته پاکستان کې پاتې کېږئ کنه بل وطن ته مو اراده ده او نور ته په دې حواله سره ریکمنډیشن کوي کم ملک ایز ا میډیکل ډاکټر خلک خپل جرنی هغه کې پروسیډ کی No, I can't speak for everyone. Like هر چا خپل priorities دي هر personal situation یې زما خو long term future هم دا غته چې زما most likely پاکستان کې پاتې کېږم خدای دا مطلب نه چې خلک بس بیا foreign exams نه ورکوي یا you should always keep your doors open examونه ورکوي qualifications واله large experience خو نه شي واپس راشه exposure is a reason of multiple healthcare system چې کومه اسانه سره کېږي نو کله چې څه پوښتنه هغه په کمنټ کې کولای شي ډاکټر صاحب دا راته وایي کنه
چې دلته ډاکټران ډېر فریاد کوي چې را سیلریز پوره نه ملاويږي یا په ټایم نه ملاويږي یا زموږ اخراجات وسره نه پوره کیږي. نو دې ډاکټرانو ته د ینګ خلکو ته د اکیډمي کې تاسو ګورئ په زرګاو 50,000 کسان چې کوم دي ډاکټري ته اپلای کوي پای کې بیا اته نه هڅو سلیکټ شي ګره. نو د فاینانشل سټیټس چې موږ د ډاکټرانو پاکستان کې وګورو نو د ډاکټرانو ته تاسو مشوره د خلکو ته تاسو مشوره تاسو اپینین د دې حواله سره. نو ای خبره خو بالکل ټیک ده چې کوم سیلریز ینګ ډاکټر سره ملاويږي کمپیر ټو د چې کوم ورک پټ ان کوي اټ از ناٹ سفیشنٹ اټ از ناٹ چې څومره ورته ملاوي دل پکار دي. خو مسله چې موږ غریب ملک یو نو هر چاته داسې فاینانشل هم ملاوي دی نه شي. نو اگر فاینانشل از اکچولی ا بیگ ایشو نو آی وډ ریکمند چې بیا تاسو کوشش وکړئ چې فارن ملکونو ته لاړ شئ. البته سیلریز ډېر زیات ښه خپل فیملی ته هم سپورټ کولی شي اور انډیپندنټلی هم پاتې کېدای شي چاته محتاج نه مور پلار ته نه ګوري چې ماته دا شی والا یا شی والا ماته پیسې پکاري. او پاکستان خو دا ریالټي ده موږ خو نشو بدلول. صحیح دا ته اخري هغه وای دا از جنرال چې لیټ سپوز تا موږ دلته د هیلث مشر کو د ټول نظام نو کم داسې 15 شپږ اقدامات چې تا هغه واخلي او د پاکستان یا د پښتونخوا د هیلث نظام چې کوم دی دا بهتر شي. هغه د پیشنټ حواله سره دا هغه د فاینانشل سټیټس حواله سره مریضان ګولې نشي برداشت کولای هغه چې کوم دی پریونشن نه کیږي. نو داسې 15 شپږ کم داسې اقدامات چې به تاسو وکړئ شي یا به تاسو وایي چې دا وکړئ شي نو هیلث سیستم به بهتر شي پاکستان کې. نو آی تھنک ټول نه ضروری خدا دې چې زموږ پرایمری چې کم جی پی سرویس ته فنکشنل شي. پیشنٹ ډایرکټ هاسپټل سپیشلیسٹ کیر آی ته یو خو ضرورت هم نه سپیشلیسٹ والا ریسورسز هم ځای کی اور هي افورد کولم نشي. نو پکار دې چې موږ خپل د ګراوند لیول باندې هیلث کیر سیستم فرام د جنرال فزیشنز پرایمری کیر ټول خپل یو ډاکټر پکار دی چې ای نشي هینډل کولم بالکل هسپتال ته راځي. یو دا دی اور یو ز مټرنل ایجوکیشن آی کې ډیر زیات ان فیور مټرنل ایجوکیشن اور د بیبي نیوټریشن. زموږ تاسو ماشومان وکتلی سټنټډ گروث منټل ریټارډیشن خوراک ورته خنه ملاويږي بیا ایونچولی ایتو مریض بیماریاں کیږي چې لوی شي. اور دا چې مدرز ایجوکیټډ نه مدرز ته پته نه چې تاسو خوراک ورکول دي سندي ورکول. نو مټرنل ایجوکیشن ډیر ضروری دی. آی باندې فوکس لانګ ټرم پلانز دي دا چې شارټ فکسز نه دي چې تاسو دا اوکې نو یو کال پس بستا تاسو به دا ایویډنس دا 15-20 کال پس بستا اگر مټرنل ایجوکیشن باندې فوکس وکړي چایلډ هډ نیوټریشن باندې فوکس وکړي او خپل د جی پی سیستم برابر کړي نو ډاکټرز کوالټي اف لایف هم ښه او پیشنټ کیر هم امپروو. ګډ زما طرف نه اخري پوښتنه زو بیا بس کومه هغه دا چې تاسو دومره بيزي تاسو سبق هم وای تاسو از ا پیرنټ هم یا مطلب دوه ماشومان خیال ساتي د وایف خیال ساتي د خپل پیرنټ خیال ساتي یا تاسو خپل فټنس باندې کار کوئ نو پرسنلی تاسو څنګه دومره ځان ماشاءالله فټ ساتل دي چې مطلب تاسو د دومره ملټیپل کارونه ریسرچ جاب ام ار سی پی دا هر څه تاسو کولای شئ دا فټنس دا تاسو راز څه دی؟ دا خو د دې خو ما سره جواب نشته خو دا دی چې ما ته فوټبال ډېر خوښ دی نو هفته کې درې اصل ورته فوټبال لزوم مرګره یو ځکه کو فوټبال کو نور خدا سے ماته فزیکل هي باره کې نشته چې ولې مس خدای طرف نه صحیح او دا دی چې ما سره ډېر سپورټیو فیملی ده ما وایف ډېر سپورټیو ده ما پیرنټس ډېر سپورټیو دي نو نه په ډایټ باندې کنټرول شته کنه خواږه چې دا شونه استعمالوي کنه او ډایټ باندې ما ریسنټلی زما ډایټ باندې ډېر فوکس راغلی مخکې دومره نو ډایټ باندې اوس ما ډېر زیات فوکس کړی ما چې څومره ریسرچ ویلې د ډایټ کې د ټو موست امپورټنٹ ثینګز ار چې ستا پروټین کم از کم 0.8 grams per kg body weight suppose 100 kg انسان یو کم از کم 80 grams of protein در ورځ خوري کیلریز دومره فرق نه کوي او دویم چې فایبر کم از کم 25 to 30 gram فایبر لري چې د دوه شیزونه تاسو پورا کوئ نو تاسو کیلریز په کلم نه زیاتېږي او ریسرچ پروو نه چې دا ډایټ خاله او زه کوشش کوم چې دې ته څومره سټیک کېدای شم. نه دا عام خلک دا پرسنټیج څنګه کیلکولیټ کړی شي لکه ته چې دومره پرسنټ د پروتین خوري دومره د فایبر خوري عام چې یو وګړی دی د ماسل چې کوم په پیج باندې ډېر خلک دي هغه د پرسنټیج هم پته نشته دی به څنګه حساب کوي چې یار موږ له دومره خوراک پکا دی په ورځ کې کم از کم کیلریز والا یادوي یا د څومره پروتین یادوي کیلریز پلس چې په دې کې دومره پورشن د پروتین پکا دی دومره چې کم دی دا نو دا خو نن سبا آنلاین کیلکولیټرز موجود دي کنه کیلری کیلکولیټر تاسو ګوګل باندې ولیکئ پهله هغه راځي او تاسو نو ویټ ته پوسو کې تاسو عمر ته پوسو کې تاسو به ویلیوز درکې تاسو دومره پروتین پکار دي دومره کیلریز پکار نه
بیا نه پس او سپوز چې موږ ناشته کې 3 انډه خورو او ور سره یو روټي خورو نو دا تقریبا 500 کیلریز جوړي 500 کیلریز جوړيږي او تقریبا داسې 30 ګرامز پروتین جوړيږي فایبر پکې نشته فایبر بیا تر نور شیزونه فروټس نه ویجیټبلز نه پوره کوي نو اگر ته روز کې سلور داسې میزه لې نو تا 2000 کیلریز پوره کیږي او زموږ د پاره مور دین نه ده په دا چې موږ کاونټینګ نه کوو کنه چې څومره خو څومره څه شي خورو صحیح نو یو جهان مننه ډاکټر ازرنګ صاحب او زما په خیال زما د کمنټ سیکشن کې لکه شان فرق دی ما ډیر کمنټ شو نه غستل شو او دا ډاکټر ازرنګ دی کوم چې زما ملګری هم دی او دا په برتانیې کې هم ژوند په پاکستان کې هم ژوند کوي او یو ډیر ښه کمپیټنټ نیورولوژیست هم میډیکل سپیشلیست دی کنسلټنټ هم دی او ټریننګ هم دی دا یو ډیر ښه عجیب کمبینیشن دی که تاسو دنه مشوره غستل شئ نو زبر لاندې کمنټ کې د نمبر د اته پته تاسو ته خو تاسو د مشوره غستل شئ او خپل جرنی پرسیو کول غواړئ نو هم د خپل پوره ریکارډینګ د پروت دی تاسو هلته غستل شئ ازن به که تاسو په اخر کې سم میسج ورکول غواړئ یا څه کول غواړئ بیا موږ دا سیشن ختمو نه ثانک یو پهله خو دا ثانک یو ملکوان چې تاسو ماته आवाज کړو او زما 50 یو غنټه نه زما خبره اورې لګیا دومره خدا اوس حکم نه اوري زما خبره نو ثانک یو سو مچ او تاسو ډېر ښه کار کوي لګیا فور پیشنټ ایجوکیشن and providing services keep doing it if there's anything چې تاسو هیلپ کولای شم نو ماته ضرور وایي یو جهان مننه خاطر آباد سي الله دې دغه شانتي بریا ساته ډېر مهربان سلامونه معافظ